سلام د ملګرو، هیله امید ده چې راته روغ جوړ به یاستئ. ملګرو، راځو په نوې ویډیو کې موږ په ډیسک کوټه باندې خبرې کوو چې ډیسک کوټه څه ته وایي، د دې څخه موږ څه کار اخلو. ګورئ ملګرو، ډیسک کوټه دې ته وایي چې موږ څنګه کولی شو یو یوزر ته موږ په سی ډریو کې همداسې په ډي ډریو کې په ای ډریو کې موږ یو مشخص سپیس ورکړو. که چېرته ملګرو دلته راشم په دې سپیس باندې دلته کلیک وکړم، دلته ګورئ ملګرو موږ سره اوس په سی ډریو کې موږ سره 55 جی بي سپیس موږ سره اویلیبل دی. 55 جی بي موږ سره په دې کې موږ سره فری سپیس شته، ځای موږ سره شته. په دې کې موږ سره 10 جی بي دی، داسې په دې کې موږ سره 14 جی بي دی. خو زه غواړم ملګرو چې یو بل یوزر که چېرته موږ سره په کمپیوټر کې یو بل یوزر وي، تاسو داسې فرض کړئ چې موږ سره احمد دی. زه غواړم چې احمد ته د دې ډریو په دې ډي ډریو کې زه یوازې 200 ام بي همداسې 500 ام بي یا 1 جی بي سپیس زه په دې کې ورکړم. نور سپیس زه په دې ډي ډریو کې نشم ورکولی. نو دې حالت ته ملګرو ډیسک کوټه وایي. نو دلته راځم ملګرو، زه لومړی یوزر جوړوم، د احمد په نوم یوزر جوړوم. دلته به راشم، په دې سپیسي باندې کلیک کوم، مینیج ته راځم. مینیج ته راځم ملګرو، دلته په لوکل یوزر اینډ ګروپس په دې باندې کلیک کوم. ملګرو که چېرته تاسو په دې باندې نه پوهېږئ، تاسو زموږ د یوزر اکاونټ جوړولو لومړۍ ویډیوګانې تاسو وګورئ، تاسو به په دې باندې پوه شئ چې موږ څنګه دلته یوزر جوړولی شو. نو دلته ملګرو په یوزر باندې زه کلیک کوم، دلته زه رایټ کلیک کوم، نیو یوزر ته راځم. دلته ملګرو زه ورته احمد لیکم، فول نوم زه هم ورته احمد ورکوم. دلته ډسکریپشن کې تاسو چې هر څه ورکوئ زه ورته یوزر لیکم. خو دلته ملګرو تاسو پاسورډ هم ورکولی شئ، زه دې ته پاسورډ نه ورکوم. دلته راځم، زه ورته دا پالیسۍ دي ملګرو، موږ په تېرو ویډیوګانو کې په دې باندې خبرې کړي چې دا څه ته وایي. دې ته زه چیک مارک لګوم، دا اوکې. نو ګورئ ملګرو موږ سره د احمد په نوم یوزر اکاونټ موږ سره جوړ شو. اوس زه غواړم ملګرو د احمد په نوم چې کوم یوزر اکاونټ دی په دې باندې یوه داسې پالیسي لګوم چې زه دې ته په ډي ډریو کې یوازې 200 ام بي سپیس ورکوم. داسې ملګرو که چېرته موږ سره دلته زه راځم فول سکرین سنیپینګ خلاصوم. نو دا ملګرو موږ سره ډي ډریو دی، موږ سره دا ډي ډریو دی، خو زه په دې ډي ډریو کې احمد ته یوازې 200 ام بي سپیس ورکوم. داسې 200 ام بي سپیس ورکوم. نو دا ملګرو اوس زه راځم په دې ډي ډریو باندې، د دې لپاره چې زه په دې باندې ډیسک کوټه هغه کوم اپلای کوم. دلته راځم، په دې باندې زه رایټ کلیک کوم، پروپرټیز ته راځم. پروپرټیز کې زه په کوټه باندې په دې باندې زه کلیک کوم. دلته به تاسو راشئ، بیا به شو کوټه سیټینګز په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو موږ سره لومړی انیبل کوټه منیجمنټ دی. که چېرته ملګرو تاسو دغه چیک مارک ولګوئ، تاسو بیا کولی شئ چې په دې باندې د کوټه پالیسي تاسو په دې باندې اپلای کړئ. بل ملګرو دې ته راځم، دې ته زه هم چیک مارک لګوم، ډینای ډیسک سپیس ټو یوزر ایکسیډینګ کوټه لیمیټ. دا ملګرو ته چیک مارک تاسو ورته انتخاب کړئ. که چېرته تاسو دغه چیک مارک ورته انتخاب کړی نه وي، تاسو هر ډول څومره ام بي سایز تاسو ورکوئ، که په ام بي سایز ورکوئ، که په جی بي سایز ورکوئ، تاسو به هغه سایز ورکړئ او تاسو سره به په دې باندې اپلای کېږي. د دې لپاره چې موږ سره د کوم لیمیټ یا موږ کوم سایز ورکوو، په ام بي په سایز باندې همداسې یا جی بي په سایز باندې موږ ورکوو. احمد ته په ډي ډریو کې کوم ځای چې موږ ورکوو فری سپیس، د دې لپاره دا چیک مارک مهم دی. بل راځم ملګرو، دلته په دې باندې وروسته درته خبرې کوم، بیا راځم ملګرو په کوټه انټریز په دې باندې کلیک کوم. بیرته ملګرو راځم، دلته په کوټه باندې کلیک کوم، دلته نیو کوټه انټري په دې باندې کلیک کوم. اوس ملګرو زه راځم د احمد په نوم، زه دلته اکاونټ ګورم چې موږ سره د احمد په نوم اکاونټ شته او که نه. دلته زه لیکم احمد. دلته ملګرو زه په چیک نیم باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ موږ ته کمپیوټر ویل لیکل چې موږ سره د احمد په نوم یوزر موږ سره موجود دی. نو بیا دلته زه دا اوکې کوم. اوس ملګرو زه راځم احمد ته چې څومره سپیس زه ورکوم په ډي ډریو کې هغه زه ورکوم. تاسو به ډو ناټ لیمیټ ډیسک یوز، دا چې کوم انتخاب شوی دی دا په دې کې سپیس نه ورکول کېږي. تاسو اوس ګورئ موږ سره دغه ډیسیبل دی. که چېرته زه ملګرو لیمیټ ډیسک سپیس ټو دې ته زه چیک مارک ولګوم، موږ سره اوس فعال شو.
اوس دلته راځم ملګرو تاسو تر ای بي همداسې پی بي ای بي پورې تیرابایټ پورې تاسو سپیس ورکولی شئ چې هر څومره تاسو سپیس ورکولی شئ. تاسو به د خپل هارډ ډیسک سایز ته ګورئ، خو دلته ملګرو زه یوازې د ام بي په سایز باندې یوازې 200 ام بي سپیس ورکوم احمد ته. یعنې یوازې به موږ سره احمد په ډي ډریو کې یوازې 200 ام بي سپیس استفاده کولی شي. نو دلته ملګرو موږ سره بل چې دی سیټ وارنینګ لیول 2 دلته ملګرو زه ورته یو ځل ام بي انتخابوم. اوس زه ملګرو دلته ورته نیم سل لیکم. نیم سل ام بي ملګرو دغه وارنینګ لیول دی. کله چې احمد 200 ام بي سپیس ما احمد ته ورکړ، کله چې احمد یو نیم سل ام بي ډیټا په خپل ډي ډي کې واچوله، دته به یو وارنینګ ورکړي چې تا سره سپیس کم دی. دا ملګرو موږ سره د وارنینګ لیول دی. بیرته دا اوکې کوم، دا کلوزوم. بل ملګرو موږ سره دلته دی موږ سره لوګ ایونټ وین یوزر اکسیډ دیر کوټا لیمیټ. که چېرته ملګرو موږ دې ته چیک مارک لګولی او موږ ته به کوم چې اډمنسټریټر اکاونټ دی، اوس چې زه په کمپیوټر کې په داخل یم په احمد باندې یو پالیسي لګوم ډیسکواټه، دې اکاونټ ته به موږ ته یو لوګ فایل به موږ ته راځي، یو میسیج به پکې موږ ته راځي چې احمد ته چې کوم سپیس موږ ورکړی وو هغه سپیس احمد استفاده کړی دی. بل ملګرو چې وارنینګ کې موږ یو نیم سل ام بي ورته سپیس ورکړو وارنینګ لیول کې، که چېرته احمد وارنینګ لیول پوره کړي بیا به موږ ته هم یو لوګ فایل د میسیج په ډول موږ ته به راځي چې احمد نیم سل ام بي سپیس هم استعمال کړو او پوره یې کړو. نو دا ملګرو موږ ته اډمنسټریټر اکاونټ ته به موږ لوګ فایل نه به موږ ته اډمنسټریټر اکاونټ ته راځي. که چېرته ملګرو تاسو اډمنسټریټر باندې نه پوهېږئ چې اډمنسټریټر څه ته وایي، تاسو زموږ لومړۍ ویډیوګانې وګورئ، تاسو به پوه شئ چې موږ څه ډول اکاونټ جوړولی شو، څه ډول موږ یو اکاونټ ته اډمنسټریټر حقوق ورکولی شو. بیرته ملګرو زه په اپلای باندې کلیک کوم، بیا اوکې همداسې دا هم. بیرته راځم ملګرو، اوس ما په احمد باندې دا پالیسي لګولې ده، تاسو ګورئ زه دلته کلیک کوم، نو دلته موږ سره د احمد اکاونټ موجود دی. اوس ملګرو زه همدا ویډیو په همدې ځای باندې پای ته رسوم. بیرته راځم د احمد اکاونټ نه زه کمپیوټر ته داخلي کوم چې په احمد باندې همدغه پالیسي اپلای شوې ده او که نه. ویډیو زه په همدې ځای باندې بندوم. اوس ملګرو زه د احمد اکاونټ نه خپل کمپیوټر ته زه داخل شوم. کوم چې موږ د احمد په نوم اکاونټ جوړ کړی وو په هغه باندې موږ ډیسکواټه پالیسي اپلای کړې وه. اوس ملګرو زه هماغه د احمد اکاونټ نه کمپیوټر ته زه داخل شوم. که چېرته دلته کلیک وکړم، تاسو ګورئ زه د احمد اکاونټ نه کمپیوټر ته داخل شوی یم. اوس زه ملګرو ګورم چې دغه کوم ډیسکواټه چې موږ په احمد باندې اپلای کړې وه دغه موږ سره اوس اپلای شوې ده که نه. دې سپیس ته راځم، دا اوپن کوم. نو تاسو ګورئ ملګرو موږ احمد ته چې په ډي ډي کې موږ یوازې 200 ام بي سایز ورکړی وو، احمد به اوس تاسو ګورئ چې په دې باندې اپلای شوی ده. یوازې به په ډي ډي کې احمد 200 ام بي استفاده کولی شي. نو دا ملګرو موږ سره د ډیسکواټه خبره وه. خو اوس ملګرو که چېرته زه دلته راشم د ډي ډریو ته یو څه ډاټا دې ته ور کاپي کړم، راځم دلته یو داسې ډیټا ګورم چې موږ سره 200 ام بي سایز ولري. دا ملګرو موږ سره 195 دی. زه غواړم چې دغه ور کاپي کړم. دلته راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم، د ټول کنټرول ای همداسې ده کاپي کوم. اوس راځم ډي ډریو کې. نو تاسو داسې فرق کوئ ملګرو چې دا اوس احمد کمپیوټر ته داخل شوی دی، اوس د کوم ډي ډریو کې چې دته کوم سپیس ورکړل شوی دی څخه دی استفاده کوي. اوس راځم دلته په ډي ډریو کې دته یو فولډر جوړوم. په ډي ډریو کې زه دې ته یو فولډر جوړوم. دلته رایټ کلیک کوم، احمد په نوم دې ته یو فولډر جوړوم. احمد په نوم دې ته مې یو فولډر جوړ کړ ملګرو. اوس د دې په داخل کې کوم پکچر چې ما کاپي کړل هغه اوس دلته پیسټ کوم. نو دا به ملګرو موږ سره همدلته کاپي کېږي، موږ سره کاپي روانه ده.
کاپي موږ سره وشو. اوس راځه ملګرو د سپیس باندې زه کلیک کوم. تاسو ګورئ ملګرو موږ سره څومره سپیس چې موږ احمد ته ورکړی و پاکې یوازې 1.3 MB سایز دی لري، نور نه لري. تاسو ګورئ ډي ډي اوس دغه رنګ هم سور شو. د احمد سره د ډي ډي سپیس بیخي پای ته ورسېدو. خو اوس ملګرو زه غواړم بیرته زه هغه کوم لومړی اکاونټ چې د اډمنسټریټر اکاونټ بیرته هغه اکاونټ ته زه داخلیږم. دغه زه په همدې ځای باندې بس کوم. راځم ریکارډینګ په همدې ځای باندې پای ته رسوم. نو زه راځم ملګرو اوس دا ریکارډ په همدې ځای باندې زه بندوم. بیرته راځم اډمنسټریټر اکاونټ ته داخلیږم. په کمپیوټر ته په اډمنسټریټر اکاونټ باندې داخلیږم. اوس ملګرو زه پخواني اکاونټ نه کمپیوټر ته داخل شوم. کوم چې موږ زه اډمنسټریټر اکاونټ و په کوم باندې چې په احمد باندې موږ پالیسي لګولې وه، د احمد اکاونټ نه بیرته لګ آوټ شوی یم، بیرته خپل اکاونټ ته داخل شوی یم. تاسو ګورئ موږ سره د ګوهر په نوم چې کوم اکاونټ دی په هغې اکاونټ باندې زه کمپیوټر ته داخل شوی یم. اوس ملګرو زه ګورم چې احمد څومره سپیس استفاده کړی دی. نو تاسو به د دې لپاره په دې سپیس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به راشئ په ډي ډي باندې به کلیک وکړئ. ځکه ملګرو چې په ډي ډي کې موږ احمد ته 200 MB سپیس ورکړو. که چېرته ملګرو زه دلته راشم په ډي ډي باندې چې کلیک کوم دا اوپن کړم، نو تاسو ګورئ د احمد په نوم یو فایل جوړ شوی ډیټ کریټډ. همداسې هغه د فایل سایز دی موږ سره 195 دا چې دی احمد دا فایل جوړ کړی دی، په دې کې همدغه ډیټا اچولې ده. خو ملګرو اوس زه دا معلوموم چې موږ سره د احمد چې ډي ډریو ته راغلی د احمد ډي ډریو کې څومره سپیس استفاده کړی دی. دې لپاره ملګرو تاسو په ډي ډریو باندې کلیک وکړئ، ځکه موږ ملګرو په ډي ډریو کې ډیسک کوټه احمد ته اپلای کړې وه. نو دلته به تاسو په پراپرټیز باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به راشئ په کوټه، په دې باندې به کلیک وکړئ. شو کوټه سیټینګز تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. بیرته راشئ کوټه انټریز، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ګورئ ملګرو موږ سره د احمد اړوند موږ ته معلومات شو شول. ورنینګ ورکړل شوی احمد ته، همداسې لوګن نیم د احمد یوزر نیم دی. تاسو ګورئ احمد چې دا 198.6 MB تر اوسه د استفاده کړې ده. نو دا ملګرو دا د هغه یوزډ سپیس دی کوم چې ده استفاده کړی دی. 200 MB موږ دته سایز ورکړی و، وارلینګ لیول چې و موږ 1.5 MB دته ورکړی و. بل ملګرو پرسنټ یوسټ دی د 99% کوم سپیس چې موږ 200 MB سپیس دته ورکړی و په ډي ډي کې د 99% استفاده کړی دی. نو دا ملګرو موږ سره د ډیسک کوټه اړوند معلومات په دې هیله وم چې تاسو یو څه زده شوي وي. د خدای په امان.